وشو هغلته یو ماشومې مېرګاډي کوله او هغې اغواکار پرې راغلې ویې تښتوله چې کوم ځای کې وتښتوله دې سایډ ته داسې وتښتوله لکه د قصد وې که رښتیا وې موږ په چا مه وژنه رښتیا وایو همداري ماشوم پرې دغه کې ماته سچایي ښکاري ځای چې معلومات کوم ځای ته یې بوتلې ده ځای خو راځه دا ثابوت ده ها تاسو ودرېږئ ها لاله څوک وو ورپسې خو تش لاس یو نو خوښه خپله ده نو زه چې ورشه الله به خیر کړي موږ درې وو هغه یو دی ته داسې چل وکړه ته د پولیس ته دغه وکړي که نه داسې پرې ورځو نه چې پولیس ته اطلاع کوې بیا به رانه سړی تښتېدلي او که نه هغه خو ستاسو خبره زه منم خو چې څوک تختول کوي نو خو تش لاس نه یې نیکبخته و موږ تش لاس یو څه به کوو ته راځه مړه توقل یې په لوی الله راځه دې درې کسان یو مړه راځې لږ زر ورځو وروړې هسې نه ماشومه خرابه نه همداسې کار دی چې ماشومه خو مې خپل ځای ته راوړه خو زه څوک ګورم راګورم ځکه دا کسان خو ټیک ما پسې راخوشي دي خو ماشومه مې نشه کړې ده او دې کې به رانه یو هم جندې نه ځي ملګرو لږ صبر وکړئ دا ځای ماته ډېر خطرناک ښکاري خطرناک خو دی خو الله دې خیر راکړي او لاس تش یو خو زه وایم یو به په یو شی بله به په بیلیږو هیله به سړی ګیر لار به نیسي سړی به نه نیسو سړی درنه ته داسې لاړ شه او مونږ درې داسې درته ډېره ښه ده ځای داسې ورپسې بیل وګرځئ هېڅ پته ونه لري هله سړیان علي ورځئ ورپسې هغه ملګري مې ډېر بې دردۍ سره اواز دې خوا نه چغه راغله ته راځه سړی خو دا هله دی سړی دا دی سړی ملګري خو رانه مړ کړي دي ویې مړ یې کړئ خو پرېږدم یې نه وجنه مې ویم راځه چې راته غم وکړو راځه راځه سړی څه شو پرېږدم یې نه څه شو ته خو مې هم زخمي کړه وتښته بل څوک راپسې راشي ملګري مې خبرونه یا الله ملګري ته مې خیر کړي زه خو هم زخمي کړم لاله یمه لاله یمه زخمي یې کړم داسې راله زخمي کړي دي ویم په دې تللی دي داسې چل وکړه چې جمدې یې پرېنه دي دا د معاشرې ناصور دی تا ورسوم هسپتال ته وکړه یاره ما پسې یې پرېږده خو دغه پرېنه دي دې مړ کړه بیا ورشه ته ځه زما پرېږده آخره و خو مې وژل څوک نشته دا وړه خو مې وچېده ګول مې دې بار ته راوړم پاسه پاسه دا دې څه کړي دي نیکبخته مخکې شه مخکې شه بابا دا ځل مې معاف کړه بیا به نه کړو ما ته د معافۍ سړی یو دې مړ کړه یو دې زخمي کړه ته د معافۍ سړی ته د معافۍ سړی
لالو راشه دی ملاله زخمی کړی یې ګیر دې که ګیر مې که. غټ کار دی وکړ دا یو د ماشرین اصول دی لالا جمدی یې پرېږدي ده د لاسه به ډېر کورونه نواري او ډېر نوارئ زه وایم په دې مرۍ وله دا چاړه کېده او ښه به یې که خیر تا نه معافي غواړم ته چې معاف مې کړي که وایم تا ډېر خلک دردولي دي د ډېر خلکو زړونه دې ازار کړي دي د معافۍ قابل نه لالا زما منې ښه مې که دا د ماشرین اصول دی څه چل ورسره وکړم وایم لالا داسې چل دا د ماشرین اصول دی ختموې کو وایم لالا ډېر غټ جهاد هم وکړ دې په دې ځای پرېږدو زو هغه خپل مریض هسپتال خپل ته ملګري هسپتال ته بوځو زما د دې لاسه مې علاج پکار دا ګوره زه چې لاس زه مې لاړم. پې زخمي کو خو دې مې هم دله دغه کړه راځه راځه معاشره دې ته صفا کړه